دو اوازونه دي چې د الله لعنت به شوه دی په دې دوه اوازونو په دنیا کې په آخرت کې یو د نعمت او خوشحالي په وخت کې ټنګ ټکور چې خوشحالي راغله او درز او موسیقي او ګډاګانې او دمه اوازونه دا اواز د الله ډیر بدی شي د موسیقي اواز د الله ډیر بدی شي په دنیا او آخرت په دې د الله لعنت راوريږي دې مجلس کې چې څوک ناشته په ټولو د الله لعنت را روان دي چې ټنګ ټکور په مجلس کې ناشته د موسیقي په مجلس کې ناشته که وس دې رسیږي خو دعوت ورکړه چې منې کې کستا وس په غوین رسیږي ته تروزه بس په ځان دې وس رسیږي نور زما زور نه رسینه مې څوک خبره مني نه مې د لاس زور شته بس ته تروزه هغه اخیری درجه د ایمان چې کوم د وذالک ضعف الایمان چې فضل کې بد ګور خپشه او روزه دې او دویم आवाज چې د الله ډیر بدی شي هغه د مصیبت د مړی د غم په وخت کې د ویر आवाज دی دا ویرونه د خزي سان دی وای کنه سان دی ویل مرسیه ویل دا بعض خلک لا په محرم کې وی لګي دي من خود حسین رضی الله تعالی عنه په قربانی او په شهادت باندې مسلمانانو خود جنتیانو سردار دی جنت ته تللی دي نو جنتیانو باندې څوک هاي پای کوي ډرامې کوي خلک نو بعض خلک کاروبار کوي په مړوم کاروبارونه کوي په شهداوم کاروبارونه کوي دا څوک چې په دې شهداو کاروبارونه کوي تاریخ غلط دی او د دوی مشرانو هغه شهید کړي د غدارۍ د غدر په نتیجه کې شهید شوی دی هغه را لګيږي د خپل غدر د پټولو لپاره په ځان هاي صحیح دی چې روبلیس چل هاي ورو ځان بچ کې ته چې زما پټ شوه د خلکو نه خلکو ته معلومي امستاني کولو چې په کوفه کې وختونه را لېګلي چې و تختید بوزدلو په کورونو نه وطن په غارونو نه وطن پټ شو د حسین رضی الله عنه ملګرتیا و نکړه هغه خلک پیژنې مستاني کولو خلک پیژنې او تام خلک پیژنې بي وقوفه باندې دوکه کېږي دی وجنا دا هاي پای کول غلط الفاظ ویل او دا آسان دی ویل مرسیه ویل نوحی پڑاول او نوحی ویل دا ملعون آواز دی دا اللہ دیر بدش جڑا جائز دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی منگا دا جڑانا نیو منکلی شوی منگا دا جڑانا اس مثلا مڑے وش او انسان جاڑی وقت کی تویگی دا جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپلا دا غیر چکم دے بچے پلاس کے راخست ابراہیم دا تل سمیشتو دا د نبی رسول الله هغه بچی دی چې د ماریا قبطیه رضی الله عنها نه پیدا او دا هغه بچی دی چې اتل سمیشتو ته پالکانو کې رسیدل نور ټول واړه پړکواري کې وفات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ساور کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارک نوخ کې روان شو ویجړ صحابه کرام ولړ دي اې دا الله نبی غوي پوی نه شو لکه نبی علیہ السلام په غوي د نوحونه من کړی هغه دا خیالو کدا جړاب نوحي نو صحابه یې الله نبی تاسو باندې څه چلو شو تاسو ولې جوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رحمت دی دا رحمت دی دا د رحم د وجنه کیږي چې یو خوږ انسان ته نه جدا کیږي انسان ورپسې وجاړي جړه جایز ده او ما چې تاسو منع کړی هغه د غلط الفاظو نه منع کړی چې د تقدیر خلاف یو قسم نعوذ بالله احتجاج کوي یا الله مونږ دې کتلی او یا الله مونږ باندې مړی راولي او یا الله دا چل دی وکړو د غر په شان ترور او د غر په شان پلار دی رانه واخستو دا سي دی وکړو دا غلط الفاظ بنوي دا د استله کته چې نعوذ بالله د تقدیر خلاف یو احتجاج کوي او مصیبتونه دی په مونږ را پریوزي او ته خدا سی وي او ته خدا سی وي اخذ ورته لګي کنه غمړی ته سان دی وي دا ناروا ده